د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د کرونا ویروس افغانستان له انساني غمیزې سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د ژغورنې نړیوالې کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې د کووډ-19 ډېر شمېر ناروغان د ازمایښت د محدودیت له امله نه پیژندل کیږي. د دې بنسټ مسؤلین وایي په دې هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر په تېره میاشت کې 680 سلنه ډېر شوی دی. له دې سره چې له 80 تر 90 سلنه پورې په دې ویروس د اخته کسانو ازمایښت نه کیږي. دې بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې څو د کرونا ویروس د ازمایښت ظرفیت د لوړوي لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. ویل کیږي د کرونا ویروس له امله شته اقتصادي وضعیت نږدې 11 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت او لوږې سره مخامخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کووډ-19 ناروغۍ د ناروغانو شمېر نږدې 14,000 تنو ته رسېدلی دی چې له دې ډلې ځینې 246 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکې د بهرنیو چارو له وزیر سره لیده کاته او خبرې اترې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مسؤلینو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي په دې ناسته کې چې تیر ماښام د ویډیوي کانفرانس له لارې ترسره شوه، مایک پمپیو ویل د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په چوکاټ کې د خپلواک ډیموکراټیک یو موټی او باثباته افغانستان په شتون یوه اړتیا ده. د ښاغلي پمپیو په وینا امریکا دې موخې ته د رسېدو لپاره له افغان حکومت سره همغږي هڅې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی وایي خوښ دی چې بالاخره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هڅې کوي. زلمي خلیلزاد پرون ماښام په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل چې د سولې خبرو اترو په اړه پرمختګونه رامنځته شوي دي، خو مهمه خبره د دې خبرو اترو د پیل د مناسب ځای او نیټې بحث دی. د نوموړي په وینا افغان حکومت او طالبان باید د دې مسایلو په اړه هوکړه ولري چې د بندیانو تبادله هم تر بحث لاندې ده. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي ډول کمه شوې. او وروستی خبر همدا چې د القاعدې شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې فعال رول لري. ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې د طالبانو او القاعدې شبکې ترمنځ له اړیکو پرده پورته کړې. وایي دغه ډله چې په هیواد کې نږدې له 400 څخه تر 500 پورې جنګیالي لري، تر ډیره په بدخشان، غزني، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل ولایتونو کې فعالیت لري. په دې راپور کې راغلي دي چې طالبانو او القاعدې شبکې د 2019 او 2020 کلونو په لړ کې لیدنې درلودې او د عملیاتو د طرح کولو، پوځي زده کړو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د القاعدې شبکې لپاره د امن پټنځایونو په اړه خبرې اترې شوي. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مننه. خوشحاله ورځ.